په 2000 کال کې یو اورګاډی چې له زهري کیمیاوي موادو څخه ډک و د امریکا له ټولیډو ښار څخه د کولمبس ښار پر لور روان و. خو په حیرانتیا سره اورګاډي کې هیڅ ډرایور نه و. له همدې امله کارکوونکو ډېرې هڅې وکړې چې اورګاډی ودروي خو بریالي نه شول. که اورګاډی کولمبس ښار ته رسېدلی وای میلیونونه خلک له خطر سره مخ کولی شول. خو حیران به شئ که پوه شوئ چې آخر دا اورګاډی په پای کې څنګه ودرول شو. په اصل کې کله چې ډرایور د اورګاډي د چلولو پر مهال ولیدل چې د پټلۍ د بدلولو سویچ نه دی اړول شوی، سمدستي بریک ونیو، سرعت یې کم کړ او اورګاډي ښکته شو چې سویچ بدل کړي. خو وروسته پوه شو چې په تېروتنه کې د سرعت د کمولو پر ځای سرعت نور هم زیات کړی دی. بې چلوونکی اورګاډي د کولمبس پر لور روان و. پولیسو هڅه وکړه چې ویې دروي، حتی په انجن د ټوپک ډزونه هم وکړل. د دې سربیره خلکو هم هڅه وکړه چې اورګاډي ته وخیږي او حتی له پټلۍ څخه یې د اړولو هڅه وشوه. په همدې وخت کې د یو بل اورګاډي چلوونکي فکر وکړ چې ښایي دوی کولی شي دا اورګاډی ودروي. دوی خپل انجن جلا کړ، د بې چلوونکي اورګاډي شاته یې ورسو او ورسره وصل یې کړ. بیا یې په شا د کش کولو ترڅنګ بریک ونیو. ورو ورو د اورګاډي سرعت راکم شو او کارکوونکي سمدستي ور وختل او په پای کې اورګاډی ودراوه. دا د 2000 کال له هغو حیرانونکو پیښو څخه وه چې یو بې چلوونکی اورګاډی په داسې غیر عادي ډول ودرول شو.